ډېره بېوسه یم. د بچو زه داسې کوم چې زه بالکل پاتې کېدی نه شم. د دې بچو علاج نه شم کولی، د دې بچو کپړې نه شم ایستی، کور مې نشته. تاسو څه مسله ده زویه؟ ما کینسر دی نو ډاکټر له دې بیوزي او څوک پیسې راکړي موږ ډاکټر ته لاړ شو. ملا ته څه اچولي دي؟ جاکټ جاکټ دا ولې دی اچولي؟ یخني دې کېږي؟ ما ملا کږه ده. کور کې مې څوک نه پرېږدي چې اور میاشت دی رقم شله دی، بیا مې وباسي کرایه نه شي راکول. کله د چا په کور، کله د چا په کور، وروڼه خویندې مې راباندې ستړي شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه کله کله دا سوچ کوم چې زه یو کور ته ځم که نه، نو تاسو به دا سوچ کوئ چې یوسف جانو په دې باندې څومره هومورک کړي، څومره به سوالونه تیار کړي. والله بالله د دې نه غټ قسم بل نشته چې زما تیاری د نیش برابر وي. داسې تصویرونو ته د تیاری ضرورت وي نه. د هغې غټه وجه دا ده چې یوسف په یار او د کرکې نه به خبر نه، یوسف په یو د چا نیستی نه به ځان نه خبر کړی. مړه موږ د جنازو نه راتېر خلک یو صاحبه، موږ خو چې د خوب هم راپاسې که نه بس وګورم نو زه به شروع شم. دا دردونه، دا تکلیفونه، دا خو داسې لکه څنګه چې زه روزانه ساه اخلم نو زه روزانه داسې کردارونه ګورم. هر کردار د بل کردار نه ډېر بدل وي. یعنې دا وګوره که نه، یعنې دا انور به دی او د سره د خورکې چې غړنده، هغه کاکې چې په ملا کې خوب، دا ماشوم چې د کینسر او انور په خپله هم د یو رنځ سره مبتلا دی. دا کاکې چې پلار ته ګوري نو دا به وایي چې او دا ټوله دنیا داسې ده، ځکه چې زما پلار هم بیمار دی، دا ټول به بیماري. دا کاکې چې کینسر دی مور ته ګوري چې دا ړنده نو دا بل مور به هم ړنده وي. خو دې ګلونو ته پته نشته چې مور پلار ښکلي وي، زړه راښکونکي وي، دوی ګټه کوي، دوی ګرځي، دوی بچي پارک ته بوځي، سکول ته بوځي، دوی له شاپینګ کوي. د دې ماشومانو دا جهان ډېر روید دی، ډېر سپور دی، ډېر سپیر دی. قدرمنو نوخار او علاقه بدرخو په اردو کې ورته خلک بدرشي هم لیکي. زه هلته رالم، دا هم د یو خورکۍ مرسته وه چې موږ ته یې اواز وکړو. هغې د انټرویو نه انکار وکړو ځکه چې زه چا رو بلمه. هغه ځان لري پی ټي وي او ډېره ناموره آرټسټه پاتې ده، خو بیا د علم په لار کې لاړه صاحبه. اوس ځان له هغې سره 120 ماشومان سبق وایي. نو بس خدای چې رچانه کارلی نو هغه هم داسې وي. زه بهرحال هغه خو په کیمره نه راځي، خو د هغې له کبله موږ د دورشل ته رالو. او صاحبه روژه ده، تاسو هم روژې ماتې کړي او تاسو هم تراویح به هم کړي، ناست پې. نو چې کله دا ګورئ که نه نو خپلو بچو ته هم ګورئ، خپل بچو ته هم آواز وکړئ، وایي راشه دا نور بچي وګورئ. څنګه یې خورې؟ السلام علیکم. طبیعت ښه دی؟ خیر ده. دا ستا د سترګو معذوري پیدایشي ده؟ پیدایشي ړنده یم، ډېره بېوسه یم. د بچو زه داسې کوم چې زه بالکل پاتې کېدی نه شم. د دې بچو علاج نه شم کولی، د دې بچو کپړې نه شم ایستی، کور مې نشته. د ما ټولو پښتنو ته درخواست دی چې ما سره مدد وکړئ. زه ډېره بېوسه یم، نه بنګلو کې کار کولی شم، د ما حیثیت نشته. خو چې د بچو پلاران او میندې تاسو یې تاسو د خپلو بچو دک معلوم وي. زه خو سهار او ماښام مرم او پاتې کېږم او جمدی کېږم، خو چې دې بچو ته ګورم نو زه خپله بېوسه یم. زه به دی ته څوک؟ د دې ماشومانو دا خدمت هم د تا نه پاتې دی؟ هر څه ما نه پاتې دي. زه ډېره بېوسه یم، خو زه اوس ډېره بېوسه شم. پهله مې همت، اوس مې همت ختم شو. وجه څه ده خور؟ وجه دا ده چې دا ماشومانه دې ته ګورم، د سکول یې شوق دی، د هر څه دی، خو زه نه شم کولی. څوک کور کې مې څوک نه پرېږدي چې اور میاشت دی رقم شله دی، بیا مې وباسي کرایه نه شي راکول. کله د چا په کور، کله د چا په کور، وروڼه خویندې مې راباندې ستړي شو. ستومانه شو ورسره. ځکه دې لارې ته راووتم چې بس نور نه رانیسم، نه کې چا نه غوښتی هم نه شم چې سوال وکړم. اوس ما ته په هغه سوال هم ځان بدل کړه چې الله مې نه بخي. ستا دا جهان خو ټولو د تیارو دی او هر قدم تیندک دی.
نو دا څنګه بیا دا سمبالښ کیږي دا بچیم بیمار دام کاکې بیمار دو درې دو څوک نشته سسره مې نشته فغیر د الله نه خو الله وایي وسیلې جوړم خو جوړ شي تاسو نوم دی کاکې ملا هلو او تاسو څنګه ښکلی نوم دی او دا تا د ملا ته څه چولی دي جاکټ جیکټ دا ولې دی چولی یخني دي کیږي ما ملا کګدا ستا ملا کاکه دا دا جیکټ دی تا چولی دی انوره څنګه ٹھیک ہوں جی زه په خپل بیمار یم ما اپریشن شوی ملا کې راډیو نه دی او دا مې وړکې زوی دی دیم بیمار دی د کینسر دی او هغه وړه لور مې ده د هغې ملا کاکه ده نه خو لسو ګنټو اپریشن و خو دا هم چې په دغه وشو هغه دغه خلکو ته سوال کړی او زه په خپله مزدورۍ قابل نه یم مزدوري نشم کولی او دا کله تعلق کور باندې کله لس ورځې هلته تېر کړه لس ورځې یو ځای کې تېرې کړه د رنځور وړو سره څه قدم ګرځې در په در هغه خپل کور نشته څوک شته نه دی او دا ماشوم هم بیمار دی دی بیمار دی ستا چې دا مزدوري او نور څه نشته هغه یو کور ودانه هغه هم د سترګو معذوري لري راوړه څنګه راغټ شو دا بس یو الله دغه کړی دی ستاسو نوم دی زویا عبد السبحان وای سبحانه څنګه زویا هایم تا ته څه مسله ده زویا ما کینسر دی نو ډاکټر له دې پیوزي او څوک هیراګ موږ ډاکټر ته لړ شو څوک را علاج کی لړ شو نو پیسې تاسو له څوک درکوي ها څوک څوک هلته کې افسر راشي مسمال علاج کی دوايانې راله واخلي مور سترګې مې نشته پلار ملاډو کې مې اپریشن شوی دی او د وړې خور مې ملا اپریشن شوی دا خپله معذوره یم نن ورته سره ګټې وو نه څه کولی شو د اختر له ساغستري کنه نه تاسو ساغله کنه څه بالو نورې څه بالو د بچو درد نشم برداشت خپله خو مې تېره کړه ډېرو کوڅو کې ډېر په ضلالت خو د دی نشم برداشت د دې جامې کېړو دا ګوډې چې کله ارمان کې د یو فراق ماته یې مې کپړې راتلل بچې په څه درته معلوم ستاسو خېټې نشم یو کرزه بل کرزه سار چې راځې صاحب او المارۍ ته ودرېږم که نه نو تاسو به هم ګورئ که نه چې کومې جامو کې زه نن لاړ شم کومې سپلۍ روچتې کم اکثر واړه په جنګ هم شي وي که نه داسې کور کې وي نن دا پیزار نه اچوم وي نن دا فراق نه اچوم هغه وړو ته دا پروګرام ضرور ولګوئ وایه بچیه چې ته کوم فراق خوښوي او نه دې خوښېږي نو چا نه تپوس وکړه د هغې د تن جامې به هم د سوالي او داسې مین دی چې هغه د بچو ته څونه خفه کېږي دا ماشومان یې اکثر هم دا ډېر رنګینې وي دا والې دا نتکې دا نقریزې دا کېړې دا چمک دمک خو دا کاکې یې سو نه لیدل ځکه چې د هغې د مور په سترګو کې رڼا نشته قدرمنو تاسو ضرور دې سره رابطه وکړئ انوره تا سره څه نمبر شته راکړلی قربان دې شم دا ایزي پیسه اکاونټ تېره دي دا او دا تاسو لږ شانتې اول وګورئ زه به بیا اناونس کوم طارق خان دا دی 0301 88 57 992 انګلیش کې 030188579992 لږ ساعت کې په لهجه لهجه کې په ما داسې یو کیفیت راغی چې ما یاره به د ګیټ نه بهر وځو که نه بسې منډه کوم چې الله ستا پر جهان کې څومره درد پروت دی څومره تکالیف پراته دي خو بس رب کائنات په دې درد څوک بخي خو را تشریف راوړه ما چې د درد سره د بخلو خبره وکړه نو اشاره مې تا ته وه تا له خدای پاک ګوره دا یو توفیق درکړه چې د دې تملا تړي کې دوی سره خو د جون په نوم خاورې پرتې دي نو جی زه دای ته پنډۍ ته ملاړه شم زموږ چې کوم لوی لوی افسران دي بلګیډیر شو کرنل شو زه لاړه شم یو نه مته 20 راوړم بل نه مته 20 راوړم لکه زه د هر کال کې دې سره دا منت دا ستا رشتہ دار دي دا زما د تر لور ده د دې مور پلار مړي دي د دې خپل کور نشته موږ حکومت ته دا درخواست دی موږ تاسو ته دا درخواست چې دې ته یو 2 مرلې کور جوړ کړي یو جونګړ وته تیار کړي خو چې موږ د دې کور جوړ شي د دې زی وشي د دې بچو مستقبل جوړ شي دا بدرخو کې دومره خورې علاقه ده په دې سارا کې 2 مرلې هم څوک نشي ورکولی هېڅوک هم نه ورکوي چې دا ډېر بې خونده خلک دی دا ډېر
به درته ووایم زه په خپله دلته کې دا څونه غټ غټ خلک دی نو ته به تر څو دې دپاره چڼ کې څه مستقل کار نه کېږي؟ مستقل کار څوک هم نه کوي جی خورې हमारा बच्चे पकी पसंद नहीं किए ها ته چې د دوی لپاره ګرځې نو ستړی کېږي نه؟ زه په خپه کنډم هم شوم دی دپاره دا دی ما خپلې خپې ته دا دی یو څیزه چولی دی ما سپیشل راغوښته زه اوس هم پنډۍ ته تللي وم دی ته مې 18,000 روپۍ خپل طرف نه ورکړي چې دا ولې دی بچو ته څه رزق مزق دی ډېر په زیات صحت خراب کارت کې هم خوراکې د دوی څه نه کېږي؟ هېڅ هم نه کېږي څوک هم دا نه کوي دلته زه ډېرې بدرخو غټو خټو خلکو ته تللي یو ورځ 100 روپۍ راکړه نو 100 روپۍ مې زه ته ډېر کم 100 سره نورې مې دا د 100 ده دا چې ما تا ته راوسته مې دا د 100 روپو لایقه ده نو مې نه علم بیا به دښمنیانې جوړې شي خو اینه ما ډېره زیاته ګیله بیا هغوی ما پرېښودل مې زه تاسو کراډو راځم تاسو د علاقې MNA MPAs یا مخاوریزم نو درېږي تلیم مې جمشید زوی ته په خپله تلیم دا مې بوتلي ده مخاوریزو ته خاص دی چې پاتې دنیا ده دا مال حال له تاسو مونږ چوکیداران یو بیا پاتې شي خلکو ته مال هغه مال له چې په دوی کې تقسیم شو او ځمکه هغه ځمکه ده چې هغې ته موږ وایو لحد څوک به داسې څه وه چې هغه له خدای پاک دا هدایت ورکړي او په دغه روژه کې سر دلته د ویزټ وکړي را دي شي انور بای سره د میلو شو دا نمبر موږ خور کړی دی په دې تاسو مالی مرسته هم کولی شئ او د کور ته ویزټ هم کولی شئ په تیره مور سره اخرنۍ یو خبره کوم فکر مه کوه ښه ستا اواز به کېښودو الله به خیر اجر راولي ښه ما دل نړ خټ کی خو بار نشم راوستی چې روټۍ مې پخې شي ما بچه ډېر بېوسه بس د درد دغه یوه جمله تاسو مونږ له ډېره ده ښکلې روژه ده او صاحب دا نیکي پکې وګټئ نور هېڅ مه کوئ دلته راشه دې کور ته چې سم د نیکي که د راشن په صورت د پیسو په صورت یا که چا یو درې مولې په دې سارا کې دوی له ورکړې زما په خیال چې ځان له په دنیا کې جنت جوړول دي نو الله یې در باندې اسانه کړي